بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، سلامونه، څنګه الله خیر دی ګرانو کتونکو. دا وخت روان یو الف خان فاونډیشن ته، الف خان شیرپو چې کوم فاونډیشن دی هغې ته به ځو او دا وخت موږ د خپل کلي نه راووتو چرسدې ته روان یو. د الف خان شیرپو نه به چې کوم راشن دی یا وړه دي هر څه چې دي هغه به ترې راوړو او په خپل کلي کې په غریبانانو به یې تسخیمو. نو ورځو به چرسدې ته الف خان شیرپو فاونډیشن ته. زموږ سره اوسئ او ویډیو به تر اخره پورې ګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الف خان شیرپو ستاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو نن د اتوار ورځ ده، بیا هم موږ ستاسو په مرسته په ملاتړ باندې لګیا یو او دا چې موږ د دې وخت کې کوم ټولۍ وړو نو دا موږ شیرګړ ته چې کوم دی دا ملګري راکړي دا چې سباول صاحب زموږ ملګري موږ وایو چې موږ د پښتونخوا هر ځای ته لاړ شو، هر ضلع ته لاړ شو چې موږ سره څومره بجټ دی په هغې باندې موږ کار کوو. د روزاني حساب سره موږ 100 کروړۍ چې کوم دی هغه تقسیم کړو. نو دې سره سره نورو ځایونو ته هم روان دي. سباول صاحب دلته چې راغلي نو سباول صاحب زموږ دغه پوښتنه کوو چې دا کوم قسم خلکو ته به دا کروړۍ ځي. نو سباول څه وایه په دې موقع باندې؟ اول خو زه ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم شیرپو صاحب چې تاسو دومره یو غټ تنظیم چالو کړی دی. بیا په دغې کې د یو دغې مسافرو د پیسې دي دا الله دې د دې تاسو له هم اجر درکړي چې مسافر وروڼو له هم دا به موږ وړو هغه خلکو له چې کوم د دې مستحق دي چې د نن روزي وي او د سبا یې نه هغه خلکو له به دا وړو او په تمه دي ورته انشاءالله. دا به موږ ډېر صحیح ځای ته رسوو او وړو به یې دغې غریبانانو ته به یې واله کوو. دغه غریبانان چې دي نو دغه نه ځان له روټۍ پخوي دغه وکړي. ډېره زیاته شکریه زه ستا ادا کوم. ډېره زیاته مننه کوم کتونکو. لکه دا د خپل ګاډۍ راوسته، خپل تیل سوځوي. د سباوون په ټیم هم دغه یو کار شو چې یاره دوی به دغه ځای ته دا رسوي او دا سلسله به انشاءالله روانې ستاسو په مرسته په ملاتړ باندې. خو چېرې ستاسو دغه شانتې ملګرتیا وي را روانه روژه ده. روژې دپاره څه پلان کوو ځکه چې موږ د روژې پیکج چې کوم دی اوس تقسیمو. خو چې څنګه په چارسده کې خلک ضرورتمند دي داسې په شیرګړ کې، داسې په سوات کې، داسې په نورو ځایونو کې هغه ټولو ځایونو ته چې کوم دی موږ به دا هر څه رسوو، دا ټول راشن به رسوو. دې وخت کې خلک وایي چې شوتل به وکړو، وړه پکار اصل د وړو خبر ده که نه، ځکه چې دا خبره بلکل صحیح ده. په کلي کې ما ته ډېرو خلکو وي چې ستاسو ملګری الف خان شیرپو فاونډیشن یو ډېر غټ کار روان کړی دی او تاسو لاړ شئ او صحیح درله درکړو. نو دغه کړاو ما وکړم که سینجي ده کو هر څه دي زما کړاو دی خیر دی دا به زه لاړ شم چې دې غریبانانو ته دا وړو ورسي ځکه چې ډېر پکې د ولږې نه خراب شول. ډېر زیات غریبانان کارونه دا وخت بند دي، روزګارونه بند دي، هېڅ هم نشته دی. هغه خلک چې صرف د 100 روپۍ به یې ګټلې او راوړه به یې د وخت سره به یې خواړه. انشاءالله بیا به درکو، لوب هم درکو. کتونکو په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ، خپلې مرستې را سره یقیني کړئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو ته پته وه چې موږ چارسدې ته لاړو، بیا د چارسدې نه الف خان فاونډیشن نه موږ دغه وړه راکړو دې غریبانانو ته او موږ راورسولو خپل کلي ته شیرګړ هاتیانو ته. راورسېدو ته دې حوالې سره څه ویل غواړې الف خان شیرپو ته، مسافرو ته چې ستاسو سره د امداد وشو؟ الف خان شیرپو زموږ سره د امداد وکړو، خدای دې ډېرې بدلې ورکړي، خدای دې د دې اجر ورکړي، خدای پاک دې نور هم کامیاب کړي. دا د دغې مسافرو پیسې وي چې کوم دوی اوس د کوم وخت کوم نن سبا چې کومه ابواره ګډه شوې ده کرونا په نوم باندې او ډېر سخت حالات دي. نو ته څه ویل غواړې لکه شکریه د دغې مسافرو ادا کړي؟ شکریه زه دې زموږ کار به ادا کړي. زما دې خوار ګېټ ته وګورئ، هغه ته زموږ د غار دی. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. زه بس په مخه دې ښه نور به هم مختلف زما سره نورې هم تروړي وي هغه به ګورو. دوبی د ویډیو مقصد زما دا نه دی چې ویډیو کې یا مونږ څوک یاد کړو. دغه د ویډیو مقصد دا دی چې دې نه یو عبرت واخلي او څه نه څه دغه ته وکړي. نو دغسې امداد چې دی جاري ساتئ. نه سبا حالات ډېر سخت خراب دي. هغه مسافرو ته، هغه خلکو ته زما دا درخواست دی امداد کوئ، زکات ورکوئ، خیرات ورکوئ، نو اوس یې ورکړئ. دا موقع ده زموږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو، دا وخت یو بل کور ته هم راورسېدلو. لاله ستا د الف خان شیرپو دا چې کوم امداد وکړم د الف خان شیرپو د فاونډیشن نه دا کوم امداد وشولو ته په دې هکله باندې څه پیغام ورکړې؟ لکه موږ د الف خان شیرپو تیز لږ وایه. ډېره شکریه ادا کوو. دا یې زموږ سره غټ امداد وکړو، بلکل څه دغه ونه وجو، دا یې غټ کار وکړ. څه د دې مستحق یې تاسو؟ د دې مستحق یې وکړه. صحیح دعاګانې کوئ او مسافرو ته هم دعاګانې کوئ. دا هغه خلکو ته چې چا دا پیسې را لېږلې وي او بیا هغه
د روژې دپاره یو راشن جمع کړی و دعاګانې ډېرې کوم الله دې اوکې دا صحیح شو په مخه مخه الله دې بس د دې اجر ورکړي ایوب خان شیرپول او دغه مسافرو له چې دغه فاونډیشن دې خلکو روان کړی دی ګرانو کتونکو دا وخت موږ د کاکا سره موجود یو د څو ورځې مخکې دله ما یو ویډیو هم کړې وه چې ډېر زیات فریاد جړا پکې کړې وه دی معذوره هم دی چونکې دلته یو څو بیمارۍ هم دي د دې په هکله باندې ایوب خان فاونډیشن موږ دلته هم دا 1 کروړه ورکړله او انشاءالله نور مزید به د ده سره امداد کوو ځکه چې دا مستحق دی الله دې خوشحاله کړي او الله دې شته کړي او د شیرپاو زه ډېره غټه شکریه ادا کوم او الله دې له عزتونه ورکړي او الله دې تاسو له عزتونه ورکړي ډېره مننه خوشحاله پې بالکل ډېر الله دې خوشحاله دعاګانې کوه هغه مسافرو ته چا چې ایوب خان شیرپاو ته او ایوب خان فاونډیشن ته دغه راشن راوړی دی دغه ډېره مننه کتونکو دغه و راشن چې موږ تسلیم کړلو او څه داسې خبرې داسې کارونه پکې څه داسې وو چې څه ملګري موږ په کیمرو وښول کوم چې مستحق وو خو د مخکې نه څه مستحق پکې هم او څه خلک داسې وو چې هغه د دغې وبا د وجې یعنې که د دغې کرونا وو له کبله هغو بېروزګاري شوي کارونه مارونه یې نه وو نو هغو نه غوښتل چې موږ په کیمره راشو او موږ هم نه غوښتل چې په کیمره باندې راشي خو د دې کیمرې مقصد زموږ دا نه دی چې یا موږ تاسو ته وښیو چې د ایوب خان شیرپاو فاونډیشن نه دغه تسلیم شو یا هغه تسلیم شو د دې هرګز دا مطلب نه دی دا هغه خلکو ته موږ ښیو هغه مسافرو ته ښیو کوم خلک چې دغه پیسې رالیږلي دي کومو خلکو چې دغه مرستې کړي دي دغه خلکو ته موږ دغه ښیو چې ستاسو دغې مرستو دا رنګونه راوړو غریبانانو ته دغه راشن موږ تسلیم کړو تر اوسه پورې چې ما له ایوب خان شیرپاو ته د دغې غریبانانو دپاره کوم بوجۍ راکړې وې چې 15 بورۍ اوړه ما له ایوب خان شیرپاو راکړه 15 بورۍ اوړه ما ویوړل او 15 بورۍ ما تسلیم کړل په کلي کې ما تسلیم کړل او 15 بورۍ او انشاءالله مزید به ګورو مزید به هم چې ایوب خان شیرپاو فاونډیشن له دې الله ډېر زیات طاقت او توفیق ورکړي الله تعالی دې نور هم مخ په وړاندې بوځو انشاءالله ایوب خان شیرپاو فاونډیشن ته چې کوم امداد راځي کوم خلکو ته کوم پیسې رالیږي کوم دغو ته رالیږي انشاءالله چې نور مزید کمې راشي انشاءالله د نورو خلکو سره به هم دغسې مرستې کوو ځکه چې وایي تېروي خو ژوندون ځان دپاره هر څه ژوند دغه دی چې د بل خدمت کې تېر شي دا خدمت به کوو دغه دعاګانو کې یاد ساتئ ګرانو کتونکو خو بیا هم د چا زړه ته پې دوب رسېدلی وي در رسېدلی وي نو د هغو ملګرو نه زه زیاته بښنه غواړم او زه دا خپل ملګري د خپل ګران مشر ایوب خان شیرپاو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې دغه یو ذریعه ده د غریبانانو دپاره اکثر خلک داسې خبرې کوي یا داسې بکواسیات کوي دغه رنګونه تاسو وګورئ دغه د ایوب خان شیرپاو دغه هلې ځلې وګورئ دغه حالات یې وګورئ تاسو ته به بیا په خپله باندې پته ولګي چې ایوب خان شیرپاو څوک دی او څوک نه دی دا خو چې د چا وخت نه شوی او چا لیدلی نه نو هغه دا خبرې کوي تاسو چې دفتر ته راشئ تاسو چې کله غازګي ته راشئ هغه غریبانان خلک وینئ او د هغو سره هغه مرستو ته وګورئ هر یو کس ته کرایي او هر یو کس ته وړه هر یو کس ته پیزار هر یو کس ته پوره حصه هغه ورکوي ځکه چې د خپله در هغه تش څوک نه لیږي نو دغه خلکو ته زه دغه پیغام ورکوم چې ښه کارونه چالو کوئ ځکه چې ښه کارونه تاسو په خپله نشئ کولی نو په چا هرګز تنقید مه کوئ ایوب خان شیرپاو نر سړی دی غیرتي سړی دی ځکه چې د دې غریبانانو سره نن شیرګړ ته هغه دغه دی موږ ته وړه راکړو سوات ته لاړه د بټخیلې ته لاړو دنیا ځګینو ته چې دی د ایوب خان شیرپاو له کبله چې دی نو ډېرې چولې روانې د ډېرې غریبانانو نو انشاءالله مزید امداد به ورسره کېږي او الله دې وکړي ګرانو کتونکو زه ستاسو ورور RJ فرهاد صباون ستاسو نه زه اجازت غواړم د کیمرامین صدام حسین سره انشاءالله بیا به راځو ستاسو سره به خبرې اترې کوو ما لره که اجازت په لوی الله مسپارم